ملاله یوسفزۍ پاکستان د افغان کډوالې نجونې د طالبانو تر ظلم لاندې ژوند ته نه ورشړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د نجونو د زده کړو او ښځو حقونو فعالې ملالې یوسفزۍ د پاکستان څخه د افغان کډوالو پر جبري ایستلو ژوره خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي افغانان په زوره د طالبانو تر ظالمې واکمنۍ لاندې ژوند کولو ته مجبوره کول خورا لوی زیان دی. دا به په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو ژوند ډیر اغیزمن کړي. هغې زیاته کړي په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض له کبله تر 6 ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع شوي دي. د دوی خوندیتوب او حقونو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. ملالې یوسفزۍ د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ترڅو په خپله پریکړه له سره غور وکړي او کډوالو نجونو ته دا موقع ورکړي ترڅو په پاکستان کې خپلې زده کړې سرته ورسوي. ملالې یوسفزۍ تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه درېیمه ناسته چې د ښځو او مدني ټولنې له غړو پرته ترسره شوه نامشروع بللې. هغه زیاته کړي د دوحې د غونډې پر مهال طالبانو پر ښځینه ښوونکو معاشونه هم بند کړل. دا هغه څه دي چې طالبان د ملګرو ملتونو لخوا نور هم د ښځو پر حقونو د تیري لپاره مس شول. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.